بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو موږ تېره ورځ درس د میثود په پروګرام کې ټیبلونه کې وکړه. د ټیبلونو څو طریقې مو زده کړلې، څنګه کولی شو ټیبلونه رسم کړو او ورڅخه استفاده وکړو. نن د خیر سره راځو موږ تاسو ټیبل ډیزاین ته وایو، څنګه کولی شو دا ټیبلونو ته ډیزاین ورکړو. او دا اپشنونه موږ تاسو سره سدي 3 ګروپ لري. په دغه ګروپ کې لومړنۍ برخه سده موږ تاسو سره ټیبل سټایل اپشن دی، بیا بارډرز دی او ټیبل سټایل دی. که زه دا هر یو فعال یا غیر فعال کوم، هیڅ کوم تغییر ما سره نه راځي، خو په دې شرط چې تاسو راشئ له دغه ځای څخه یو سټایل انتخاب کړئ. مثلا زه به دغه سټایل انتخاب کړم. چې کله مې دا سټایل انتخاب کړ، دا ماته څه کار کوي؟ دا به ټول زه بیرته غیر فعال کوم. اوس زما ټیبل څه ده؟ دغسې یو خیرن غوندې رنګ لري. اوس که زه وغواړم چې دغه لومړنی رو یې هغه رو یې و، دا موږ تاسو سره یو تیز رنګ ولري، نو دلته دا اپشن ورته فعال کړه. ګوره دغه رنګ څه شو؟ تیز شو. بل څه ده؟ ټوټل رو ده. ټوټل رو اخري رو ته وایي معمولا. آیا دا غواړئ چې رو ورکړئ، رنګ ورکړئ؟ غواړم، کولی شئ تاسو دلته ورته رنګ ورکړئ. بل څه ده؟ بانډډ رو ده. بانډډ رو څه ته وایي؟ اوس زموږ تاسو سره دا ټول ټیبل یو رنګ کې ده که نه؟ زه ورته وایم دا دوه رنګه کړه، یو یې تیز یو یې خیره. نو دا چې فعال شو دا څه کېږي؟ دوه رنګه کېږي. او فرست کالم دغه لومړنی کالم ده، دې ته وایم زه رنګ ورکړه، دلته راشه تنها همغې ته رنګ ورکوي. او دا بلې کفال کې لاست کالم تنها اخري ته رنګ ورکوي. دا تاسو خپل هم کولی شئ په خپل لاس رنګ ورکوئ، خو بس اوس همداسې اپشنونه دي درته تشریح کوم. او بل بانډډ کالم دی، کالمونه راته دوه دا رقمه که یو تیز یو خیره. نو هر یو چې تاسو ضرورت وي کولی شئ استفاده کړئ. دا تاسو سره سټایلونه دي، له مخکې نه جوړ شوي سټایلونه، هر یو چې تاسو خوښېږي کولی شئ کلک وکړئ پې او ورڅخه استفاده وکړئ نظر خپل ضرورت ته. هر یو د تاسو په کار دی، کولی شئ تاسو استفاده وکړئ. او دې کې کولی شئ تغییرات هم راوړئ. مثلا همدغه سټایل ده، په دې کې موډیفای که تغییرات راوړئ. مثلا زه ورته وایم چې دا شین رنګ دې نه وي، دا د ما سره مثلا دغه رنګ کې وي. صحیح شو؟ داسې رنګ کې دې وي، مثلا نور شی نه لاس نه وهم یو اوکې کوم یې، ګوره موږ تاسو سره هغه سټایل کې ته ووایو. او که غواړئ چې یو نوی سټایل جوړ کړئ ځان ته، بیا دلته راځئ چېرته نو ټیبل سټایل، په دې باندې کلک کړئ. دلته نوم به ورته ورکړئ، دلته سټایل زه ورته وایم د ټیبل سټایل شي، د سټایل بیسډ پټ شی وسي. زه ورته وایم چې د دې په منځ کې څه شی لیکل کېږي، دا دې په دغسې فونټ کې ولیکل شي. صحیح شو؟ او د دې فونټ سایز دې څومره وي؟ باید مثلا 60 دې وي. صحیح ده؟ بولډ دې هم وي موږ او تاسو سره، او د فونټ کلر به موږ او تاسو سره سور رنګ کې وي، او لاتین یعنې پښتو انګلیسي کې دواړه کې. او دلته ورته ځو د بارډر سټایلونه انتخابوو. زه ورته وایم چې بارډر سټایل یې دغسې جوړ کړم، او اندازه یې لږ غټ کړه، دغسې 3 کړه. او رنګ د بارډرونو زه ورته وایم چې ما سره دغه تاریک یا زیړ دې اوسي. او ټیبلونه دې را سره په دغه رنګ کې چې اوسي فیل اوسي، دغسې سټایل کې دې راته ډیټا جوړه سي. او دغه خپل زما خط و شان چې لیکم دا دې دغه منځ کې ولیکل شي. او بارډرونه دې ټول آل بارډرز وي، یعنې څلور شاوخوا ته بارډرونه وي. کله دې چې دا انتخاب کړه دا اوکې کړه، چې اوکې دې که په دې باندې کوم تاثیر ونه کړ. ولې چې مونږ انتخاب کړی دا ټول به انتخابوي. چې کله دې انتخاب کړ، دلته دا د ټیبل اول ته راشه، څه شی چې تا جوړ کړی ده هماغه ستا سټایل ده. اوس که د دې په منځ کې زه غواړم چې شی ولیکم، ګوره سټایل هماغسې لیکل کېږي که نه؟ که زه انګلیسي ژبې ته واړوم، هغه کوم سټایل چې موږ تاسو اخیستی وو، وینئ موږ تاسو سره هماغسې سټایل کې لیکل کېږي، کولی شئ تاسو استفاده وکړئ، ورنه کار واخلئ. بل دوستانو موږ تاسو سره څه ده؟ شیډینګ ده. شیډینګ چې ته وایي مخکې موږ تاسو ویلې ده د هغه کې هوم کې. دلته دغه په خپله زړه کولی شئ، دلته هم خو انتخابول یو ټول کېده. دلته زه راځم په خپله زړه یې جوړوم. مثلا زه ورته وایم چې دغه 3 دانې د انتخاب سي، د دې شیډینګ دې راته تور رنګ کې اوسي. دا راشه دا انتخاب کړه، د دې رنګ دې ما سره مثلا سور رنګ کې اوسي. د دې انتخاب کړه، په خپله زړه هر رنګ چې غواړئ کولی شئ تاسو انتخاب کړئ، ورڅخه کار واخلئ. یوازې خپل هم کولی شئ، او له دې ځای نه که تاسو یو سټایل انتخاب کړئ، یا دلته د دې طریقې نه هم کولی شئ. نوره مسله چې هر ځای هر رقم رنګ کې تاسو غواړئ کولی شئ فل یې کړئ، نظر ستاسو ضرورت.
بل موږ تاسو سره دوستانو څه ده بارډر سټایل ده. بارډر دغه خپله د چوکاټونو ته وایي. نو دغه چوکاټونه زه ورته وایم چې ما سره د دغسې سټایل کې وي. صحیح ده. دا مې انتخاب کړه. اوس ګوره قلم غوندې شو. راسه په دغه خط باندې کش کړه. ګوره همغسې سټایل ته اوړي. راسه داسې کش کړه. دغه سټایل ته اوړي. راسه په دې کش کړه. صحیح انتخاب وکړم. ستاسو ته همغه شکل ته صحیح شو. دا څه موږ تاسو سره سټایل. دا یې رنګ ده. مثلا رنګ یې زه سور رنګ غواړم او سایز هم زه لږ ډېره کم. زه ورته وایم چې دغسې سور رنګ کې دی داسې لږ ډبل دی راته رسم شي. صحیح شو. په خپله زړه هر کوم قسمت چې غواړئ تاسو کولی شئ چې څه شي ورکوئ سټایلونه ورته ورکوئ او ورڅخه کار واخلئ. دا یې هم سټایلونه دي. تاسو کولی شئ له دې سټایلونو څخه هم استفاده وکړئ نظر خپل ضرورت ته. هر یو چې دي تاسو خوښوئ. صحیح شو. دا بارډرز ده. اوس دا انتخاب کوم زه مجبور یم چې دا ټول خطونو باندې خط کش کړم تر څو دا سټایل ته واوړي. صحیح شو. یو خو نه کېږي. نو دلته لاړ شه څه شی انتخاب کړه آل بارډرز انتخاب کړه. دا داسې انتخاب کړه. دلته راشه دا ټول انتخاب کړه. دغه سټایلونه داسې مثلا جوړ کړه. مثلا زه ورته وایم چې دغه سټایل دا اندازه دی مثلا دومره رنګ دی مثلا سور نه وي مثلا دی دغه جیري رنګ کې وي خلاص. آل بارډر باندې کلیک وکړه. دا ټول درته څه کېږي اپلای کېږي. په یو کلیک سره ټول څه شو اپلای شو. یا مثلا تنها غواړئ چې یو خواته وي دوه خواته وي د کوم ساحه کې چې تاسو غواړئ کولی شئ تاسو ورڅخه استفاده وکړئ. او بارډر پینټر خو دغه قلم دی چې تاسو دغه سټایلونه انتخابوئ دا خپله فعال کړئ. دا موږ تاسو سره ټیبل ډیزاین په دې هیله چې پوه شوئ یاست. لاړ شو مخته داسې یو ښایسته ټیبل به ډیزاین کوئ نو تاسو هم نه د نن ورځ د درس هم چې ویلې ټول دغه شیان دي. مثلا دا یې لږ ډبل سي رنګ یې دغسې وي. دا د نازک وي دغسې ټول داسې منظم ټیبل څه کوي جوړ کوي. صحیح شو. خو زه به هغه درکړم. همدغه پی ډي اف درته لږ مشکل